خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. ځکه زما محترم ورونو چې اسباب په درې قسمه دي. یو هغه اسباب دي چې هغه ته اسباب شرعیه وي. الله سبحانه وتعالى په قرآن کریم کې دا غي علاج مونږ ته راښودلی، دا غي امر یې مونږ ته کړی. یا رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې مونږ ته دا غي ارشاد کړی، لارښوونه کړي. دا غي مثال لکه قرآن کریم دم اچول په چا باندې، اوس دا یو سبب دی خو سبب شرعي دی. په شرع کې الله سبحانه وتعالى دا بیان کړی دی چې په قرآن کې شفا ده. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. په قرآن کې شفا ده. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم دم اچولی دی د قرآن کریم یا د نبوي سنتو چې کومې دعاګانې دي دا په دم کې په چا اچولی شي، ځکه چې دا سبب شرعي دی. دویم قسم هغه اسباب دي چې اسباب کونیه دي، په تجربه باندې په واقع کې الله سبحانه وتعالى په دغه څیز کې دا کمال اچولی. د هغې مثال لکه اوبه سړی وڅکي نو تندی ماتېږي. اوس په اوبو باندې تنده ماتېدل دا یو داسې سبب دی چې کونی سبب دی، الله پیدا کړی دی او په خارج کې دا څه دلیل ته محتاج نه دی. تږی سړی چې اوبه وڅکي تندی ماتېږي، یا وږی چې خوراک وکړي ولږې ختم شي. دا قسمه اسباب استعمالول په دې منګه ماموري، ځکه چې دا الله سبحانه وتعالى په قرآن کریم کې شرعي اسباب رسول الله په حدیثو کې بیان کړي، او یا کونی اسباب چې الله سبحانه وتعالى په اوبو کې دا تاثیر اچولی چې ستا تنده ختموي، په خوراک کې دا تاثیر اچولی دی چې ستا ولږه ختموي. دا استعمالولی شي. دریم قسم اسباب وهمیه دي. اسباب وهمیه دي ته وایي چې نه خو په قرآن کې د هغې څه ثبوت وي، نه په احادیثو کې د هغې ثبوت وي، او نه اسباب کونی وي، بلکې وهم او په خیال کې د انسان وهم کې دا راځي. نو د دې قسم اسباب چې دي په دې باره کې دا دوه خبرې ضروري دي چې دا قسم اسباب د دې استعمال شرعا حرام دی. او که څوک دا عقیده ولري چې ما ته بذاتها دا اسباب فایده راکوي نو دا په دې باندې مشرک کیږي. او که دا عقیده ولري چې دا خو صرف سبب دی نو دا ډیره لویه ګناه ده. وجه دا ده چې دا سبب نه دی، ځکه چې نه الله بیان کړی دی نه رسول الله بیان کړی دی، نه سبب کونی دی، بلکې دا ستا خپل وهم دی او خپل وهم دی چې ستا ذهن ته راځي. نو دا مختصره خبره موږ د اسباب مبارکه وکړه. هر قسم اسباب چې دي دا اسباب شرعي دي که اسباب کونی دي، په دې دواړو کې تاثیر الله سبحانه وتعالى اچي. دا به موږ استعمالو، خو د دې مؤثر بسو کې اثر اچون کې به رب العالمین. او هر چې اسباب وهمي دي نو د هغې استعمال هم حرام دی. او د هغې په باره کې که چا دا عقیده ولرله چې دا اسباب موږ ته خپله فایده راکوي، ضرر رانه بچ کوي یا ضرر راکوي، په دې باندې انسان مشرک کیږي او د اسلامي دولت نه محرومیږي. او که دا عقیده ولري چې دا صرف اسباب دي نو د دې په وجه باندې دا ګناهګاریږي، ډېره لویه ګناه ده. د دې قسمه اسباب استعمالول بالکل په شرع کې جایز نه دي، ځکه چې اسلامي شریعت همیشه د انسان د اصلاح کوشش کوي، د هغې د عقیدې کوشش کوي، د هغې د ژوند برابرولو کوشش کوي. نو دا وهمیان چې کله په یو قبر پسې رواني، کله بل قبر پسې رواني، کله په یو در کې رغړي، کله په بل در کې رغړي، او داسې د سختو نه ډک ژوند تېروي. وجه دا ده چې دا د خپل وهم تابع شوی دی. دا مختصر بیان و دی او د دې مکمل وضاحت به انشاءالله په وروستني درسونو کې را روان وي. خو الغرض موږ مختصر دا ذکر کړل چې
اسباب درې قسم دي. 2 قسمه اسباب استعمالول دا مشروع روا او جایز دي او د دې تاثیر به رب العالمین ته صرف کولی شي چې په دې کې تاثیر رب العالمین اچي. او هغه کوم اسباب دي اسباب شرعیه کوم چې په قرآن او حدیث کې ذکر دي او یا اسباب کونیه کوم چې په خارج کې په تجربه او واقع سره ثابت دي. او دریم قسم هغه اسباب دي چې هغه اسباب وهمیه دي کلو شر ازرندول میخونه ټک وهل تارونه ازرندول دا قسم اسباب چې دي د دې استعمالول شرعا حرام دي. او که څوک د عقیده ولري چې دا موږ ته نفع او نقصان نه بچ کوي نفع راکوي یا راته نقصان رسولی شي نو دا په دې باندې د اسلامي ملت نه خارجيږي مشرکیږي. او که دا عقیده ولري چې دا صرف اسباب دي په دې کې اثر الله اچي نو په دې باندې دا ګناهګاریږي وجه دا ده چې دا د دې ثبوت نشته دی. دا مختصر وضاحت او مزید درسونه به ان شاء الله تعالی په راتلونکي وخت کې ستاسو حضور ته وړاندې کوو باذن الله تعالی. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.